یم عاجز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هدایت الله مومند د ننګرهار ولایت څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه 5 پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده که یو څوک زیات ناروغ وي چې هغه ته سیرومونه بند وي او لمونځ د قضا کېدو په حال کې وي، نو دا سړی به څنګه لمونځ او څنګه تیمم کوي؟ مومند صاحب، که د ده ناروغي دې حد ته رسېدلې وي چې هغه قادر په اوداسه باندې نه وي او قادر په تیمم باندې وي، نو دا به تیمم کوي او خپل لمونځ به کوي. که د درېدو او د قیام توان یې درلوده نو لمونځ به په ولاړه باندې کوي، او که د ودرېدو توان یې نه درلوده لمونځ به په ناسته باندې کوي. بیا کوم لمونځ چې دا په ناسته باندې کوي، که توان د رکوع او د سجدې درلوده رکوع او سجده دې کوي، او که توان د رکوع او د سجدې نه درلوده نو رکوع او سجدې ته به اشاره کوي، خو کومه اشاره چې سجدې ته کوي هغه به د رکوع نه لږ ښکته وي، لکه څنګه چې ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې په 2 جلد کې 99 او 98 صفحه کې باب الصراط المریض کې دې مسئلې ته پوره وضاحت ورکړی. که داسې وي چې یو سړی په اوداسه باندې هم قادر دی او په لمانځه باندې هم په تیمم باندې هم قادر دی، خو هلته لمونځ د قضا کېدو په حالت کې دی، وی نه شو کړی چې اودس وکړي یا تیمم وکړي خو لمونځ وکړي، نو لمونځ چې کله قضا شه د قضا کېدو نه دې وروسته د هغه لمانځه قضایي راوګرځوي. هدف مې دا دی که یو سړی په اوداسه قادره دی خو هلته لمونځ د قضا کېدو په حالت کې دی، دا وایي چې تر څو زه اودس کوم نو لمونځ زما نه قضا کېږي، راځه تیمم به وکړم لمونځ به وکړم چې قضا نشي. تیمم ورته جایز نه دی، لمونځ دې قضا شي، د قضا نه دې وروسته اودس وکړي، د هماغه لمانځه قضایي دې راوړي. او که داسې وي چې د چا عذر او د چا مریضي دې حد ته رسېدلي وي چې هغه په تیمم باندې هم قدرت ونه لري، نو فقهاو لیکلي دي چې په دغه وخت کې دا بې اودسه لمونځ وکړي او بیا راګرځول یې هم واجب نه دي. علامه حسکفي په در مختار کې په لومړني جلد کې 115 صفحه کې باب التیمم کې لیکلي دي: والمحصور فاقد أي الماء والتراب وكذا العاجز عنهما. یو سړی بند دی یو ځای، نه په اوداسه توان لري او نه د تیمم توان لري، یا داسې مریض دی چې هغه نه په اوداسه باندې توان لري او نه په تیمم باندې توان لري، يؤخرها عنده وقال يتشبه بالمصلين وجوبا. ځینې علما په دې اند دي چې لمونځ به پرېږدي، خو صاحبین وایي نه، چې دا به تشبه کوي مصلینو سره، او په دې باندې فتوا هم ده او د امام ابو حنیفه رحمه الله رجوع هم د صاحبینو قول ته ثابته ده. همدارنګه که یو سړی مقطوع الیدین وي، یعنی لاسونه یې دواړه پرې کړي یا یې دواړه پښې پرې کړي، یا د هغه په مخ کې زخم وي چې نه اودس کولی شي نه تیمم کولی شي، نو علامه حسکفي په در مختار کې لیکي چې یصلي بغیر طهارة ولا تیمم ولا یعید علی الاصح، دا به لمونځ کوي بغیر د اوداسه او بغیر د تیمم، او په صحیح قول کې د همدغه مانځه راګرځول بیا هم په ده باندې نشته.
او چې کله په قیام رکوع او سجدې باندې هم قادر نه وي نو داسې سړی به بیا په اشارې سره لمونځ کوي او د اشارې کیفیت به دا وي چې دا به په کټ کې څملي پښې به د قبلې خواته غځوي او شاته به یو څوک کینی یا به د سر لاندې بالښت یا بل شی ږدي تر څو چې سر یې لږ پورته وي او اشاره وکړی شي او که چیرته په دې باندې هم قادر نه وي نو چې څنګه ورته ممکن وي په هغه کیفیت د اشاره کوي او لمونځ دې کوي نو په دې هیله چې تا د خپلې پوښتنې ځواب ترلاسه کړی وي حضور ته درځم بزر ستا شفرما پاته زه نه لرم